دا چې د یو سره واده وکړئ بیا پرې هغې ښځې هېڅ وخت شک مه کوئ، او که شک پر کوئ بیا واده ته ادامه مه ورکوئ، نو جلا سئ. څه ضرور چې د رقم انسان سره ژوند کوئ چې باور نه پرې لرئ، هېڅ وخت شک په رابطه کې مه کوئ. لکه څه رقم چې تاسو د الله سره رابطه ساتئ، هماغه رقم رابطه باید د میړه او د مېرمنې ترمنځ هم وي. موږ پر الله جل جلاله شک نه کوو چې مسلمانان یو، نو همداسې باید د ژوند پر ملګري هم شک ونه کړو، او که شک کوو نو بیا رابطه ادامه ورنه کړو. او دوهمه موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې که تاسو په دې پوه نه سئ چې زما د ژوند ملګري څومره اندازه مینې ته ضرورت لري، مثلا د مقابل طرف وړکتوب څه رقم و، نوې ځواني څه رقم و، څه رقم ژوند پر تېر شوی دی، دا اړوند باید تاسو مکمل معلومات ولرئ او په دې پوه سئ چې په کومه کچه څو فیصده مینې ته ضرورت لري زما د ژوند ملګری، او هغه ته په هغومره اندازه مینه ورکړئ. نو دا به ستاسو رابطه ډیره محکمه وساتي او د جلاوالي امکانات به پکې ډیر کم وي.